الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما بعد، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم چمی منا خدے پتا باندی پیدا کڑا ترکما پہغا ورس خپل رضا کڑا داستا خوخ کا وفا یا کا جفا کڑی ما داستا جفا قبول پا وفا کڑا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زمادر معزز مشرانو اللہ جل جلالہ دی استاسو زمانگ طول حاضری اخبل بارگاہ کی قبول و منظور او فرمائی. باران اومیو دنراتلو د پارا یو سبب دے. ډیرو مرګرو داوی خواهش ډیر وی وسایل نوی الله دې ټول مرګرو ته د ژوند اسباب مهیا کی او یقینا زما خو تاسو ته خو معلوم دی چې مرګری لګزیت نو سړی زړه بیان چې خوشاله زکه چې ز بیان کې د خپل معشوقین موالم او تاسو ور باندې درود وای نو زما زړه خوشاله
چې ډېر کسان یې زیات اواز یې خوند ډېر زیات ما بیګا نوخار کې جلسه و بیانو د مفتی سردار علی حقانی نور الله مرقده دا غي په یاد کې یو جلسه و به دا غي د مدرسې افتتاح و نو مال د ارچا خپل یو غذا د روح معلومه د چا ملما غذا د روح په دې کې چې داغه ډېر خلق وي او د دې د جلسې د پټۍ د زنده‌باد چغې وي نو یلګه خلق خو جوش کیو مینه کیو او دا زمونږ د پټۍ ملګری دي د چا په دې کې خوشحالي وي چې رزلار شم او ماته سو قسمه طعامونه کې خدلې زه اکثر پېښور کې چې کله لر زه تلار شم او اعظم زما د پېښور کې بازي مرګري دي انجو منزل او راغلي زه غوي سره تم کله چولې را او غاړه نو هغه چولې را وګړي وسره کینم قسم دې دومره خوندې په هغه چولو کې د اخلاص د غریب سړي سو وسوي خو اخلاص کو بهترین چیز دی کنه نو زه کله کله هغه مجلس کې خوشاله یم هغه ساده روټي نو د چا خوشحالي په دې کې چې مال سو قسمه طعامونه پراته او زما د غریب خوشحالي په دې کې چې زه د آقا نوم والم او ما ته په شوق باندې سوګوي چې صلی الله علیه و آله وسلم وسم کما ته لس قسمه طعامونه زما د طبيعت کې خدل بلکې دا غنم ډیر نن به دا ډیر خلقو زیتا سي ډکوي ان شاء الله خدام خوشاله الله پاک مما سره په جنت الفردوس کې د بیبيانو سره د حضور پاک د امتیانو سره د آقا ګوانډي توپ جنت کې نصیب ورونو ما ول ډیر مرګورو پدی نغوي چر مولوی زمونږ زړه ډیر غواړي او وسایل نیوي اسباب نیوي الله دې ټول مرګورو ته اسباب مهیا کړي د ژوند ضرورت دي ښا چار چاته خدای ورکه شکر په وباسي بعضی موږ مرګري هغه راحه کوي وی ګوره اوسه پوری خرنه اوس وګاډه دلته خدای بنده چې خدای ورګو اوس په الله هغه ته د شکر توفیق ورکړي کفران نعمت نه بزان ساتي یسو خډیر لوی سړی نرونو منګه سيو قسم دې زمنګ هغه ماده تاسو ټول ویږي کنه چې په جامو ولګي کې پاغي باندې موږ مون نکو وینځلې په صابون سره کو په زنکۍ سره کو چې هغه اثر ختم شي زمنګ ماده وا بیکاره نطفه وا او بیا دا یو ګلالي خولي ځوانان درنه جوړ شو عمر مو تیر شو روان دي سموده بعد وبستر کې پټی شي اعلان باوري پلان کې وفات شو کولی بس لاړو کنه د الله خوخوا نو الله رب العزت مو دې دا لګه زندگی د ایمان پرانا کې نصیب وګرځي او دا دوستي او تعلق رونو بس په دغه یو سیس باندې قربان کې چربا مال بده دوست لا ان شاء الله جنت کی بهترین زندگی ملاويږي دا زما ورور دی دا زما مشر دی دا عالم دین دی او زه علماء تم دا خبره کوم چې رونو ډېر احتیاط کوي دي عوام په منګ ډېر لوی اعتماد دی د وزیر اعظم صاحب لاس قسم د چا خپل کړي اوس پورې زمونږ وزیر اعظم صاحب شاباش شریف اوس فی الحال دی د نه وړاندې ابل وزیر اعظم صاحب کاکړ صاحب نه وړاندې مخکې عمران خان صاحب نه وړاندې نواز شریف صاحب دغه خلق وزیر اعظم یو هم دا را روان دي ورونو غره چایم لاس دې خپل کړي نه او کو سوګ لاس کول کی دنیا بور پورې خان دي او موږ تاسو ادنا کمزوري علماء لا سنخ کولوي په دې نسبت باندې چې دا د نبی وارث دی صلی الله علیه وسلم الله دې موږ صحیح وارثان وګرځي او تاسو دې الله صحیح بدغه خپل نیت کې جنت ته ورسي تاسو حکومت اندرونو د زما درخواست بداوینن چې د کوم خلقو زه تشنن او د باران په وجه راونه رسیدل د اوی زه به تاسو ډکوي ان شاء الله او دعا به مرتغور تاسو ټول ته دی الله د ژوند خوشحالي در نصیب الله پاک مو د بچو په خوشاله کا خداوند متعال ډیر مسافر دی بار ملکونو کې هغه بیان اوري په دې جمعه باندې اوس دوبۍ نه عمرګر رابطه کوي وي رجستا سي خور روانه جمعه ته بیان فحاشي دي ما ول والله دا خلق بیان خبر عبر اوري ما خول کلاړه هوا ته خبره 13 شو لاړه 13 شو نو هیر شو نه تاسو کې داسې ملګری شته ان شاء الله چې هغه بیان اوري
خو بیان باندې سوچ کوي. زمونږ مخکې جمعه باندې وعده دا کړې وه چې ان شاء الله را روانې جمعې ته به زنانه او متعلق یو څو خبرې کوو. د نیکانو زنانه به ډومبۍ خبره کوو ان شاء الله. او چې دا لږې زنانه خوارانې شیطان کږې کړي دي، شیطان د روډ نه غورځولي دي، هغوی ته ویو خویندو روډ د آقا ته را وخیجئ، واپس سنت ته راشئ خویندو، راځئ سکون والا زندگی ته راشئ خویندو. شیطان مه خوشحالوئ، او دا خبیث ته ستاسې دشمن دی چې ستا د پلار سره د چا دشمني وي او هغې کې ورته قسم خوړلی چې بچو له به دې کینم په هره لار باندې، دا شیطان به کیني. نو ډومبۍ خبره ان شاء الله ستاسو د وړاندې زه خپلو میندو ته ویم، خویندو ته ویم، او دا خبره د بیان په سر کې واورئ خویندو، ورې زه ستاسې خیر خوا یم ان شاء الله. خویندو زه وایم چې تاسې د آقا مبارک د لورګانو په صادر کې پټې را پاسېږئ او ستاسې ګناه څوک هم ونه ګوري. خویندو که تاسې د ژوند په هره شعبه کې کار کوئ، د کار مو مخالفت نه کوو، خو کار داسې کار وکړئ چې دنیا کې پې د بچي په هغه پیسو ښه تربیت وشي او په دغې پیسو د الله آخرت کې هم ښایسته زندګي نصیب. کنز العمال یو حدیث مبارک راوړی، هغه هم درته وایم ان شاء الله. او ړومبۍ د هغې زنانو متعلق خبره درته کوم چې کومې زنانه فرمن برداري، او هغه واقعه به د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها بیانو. او د کنز العمال روایت ابم درته ان شاء الله بیانوم. کنز العمال چې کوم روایت راغسته د هغې زنانو متعلق راغسته، کومې زنانه چې د ځان خیال نه ساتي نو هغوی ته به دهاني کوو ان شاء الله. او د حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها داغه هغه حدیث مبارک براوړم، کوم حدیث مبارک کې چې آقا مبارک ته پیغام د زنانو رسوله دو شو. او اولا د خبرې شروع به د دې ځای نه وکړو چې الله جل جلاله فرمایل الرجال قوامون علی النساء، خدای فضیلت ورکړی خاوندانو ته په زنانو باندې. زما بعضې خویندې تهجد گزار دي، الله دې نور هم په تهجدو کې تلل نصیب کړي. زما خویندې قرآن خوانه دي، الله دې نورم مزید په دې عمل کې تلل نصیب کړي. زما خویندې سخیانې دي، الله دې مزید په دې کې نورم تلل نصیب کړي. زما خویندې د اخلاقو ښې نمونې دي، الله دې ښه اخلاقو باندې تلل نورم نصیب کړي. نو زه زنانو ته اولا هغه زنانه چې هغوی ته الله پاک شرف او مقام ورکړی د هغوی متعلق یو څه خبرې عرض کوم. بیا به ان شاء الله هغه زنانه چې شیطان دوکه کړي دي د هغوی متعلق به خبره کوم. او دې آیات کریمه کې یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم، دلته به سخیان مخاطب کم. سخیانو تاسې ته مونږ ته الله مال را کړی، ټول وایي الحمدلله. ډېر خلق زه بېګاره تلم ناوخته پېښور باندې د قمردین ګاډۍ پل نه دې خوا را روان وم، یو سړی ګاډۍ ته ولاړ سپین ږیره و، هسې ما پې نظر پرېوته ویل ربه دا د چا پلار دی، دا د چا نیکه دی، دا به د کومې ښځې خاوند دی، او دی دا 10 بجې ولاړ دی دلته. الله ډېره ګرانه ده، هسې به نه ګرځو په دې بازارونو کې. قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبة المکذبین. د دې سیر نه مقصد دا نه دی چې ته لاړ شه صرف دې کې به د 2 قسمو خلقو حالات ګوري. چا چې د پیغمبرانو تکذیب کړی و هغوی هم وګوره، عادیان او سمودیان او قوم د لوط علیه الصلاة والسلام. او دې طرف ته لاړ شه هغه خلق به هم وګوري چې کوم خلق
مسلمانان دي فرمان بردار دي خود امتحانات په لمحو کې ډچکی خوري دا وی حال بم وګوري ځان نه به اعلی خلق وګوري هوټلو ته گاډي ودرولي زما خور ورسري زما مور ورسري زما وريرا او خورزه ورسري هوټل کې کمره نیسی الته بچی در نه کوي دو درې قسمه طعام برابري دا غي خلق حالم وګورا او پسند کې د اغه زنانه او د حال نمزان خبر کا چې اغه برخه کې د سرک پر روډ باندې ناسي او د خپل بچو د نفقې د پیدا کولو په عرض د یو گاډي شیشي بچی تنګ یو کل دبل دا سوچ ټول به ذهن کې راوړي او قسم د دنیا نه یو دوکا جوړه کړي دنیا د دې ژوند زویم زبد دی اجی صاحب سرمن څنګه وباسم د دې دا پغاړه خپل واسکټ دا مزیدار ټوپۍ دا خپل جامې دا بدن ز څنګه وباسم سوچ غلط ته زبد دی حال ته وګورم چې د قران شریف تلاوت ډیر کوي زه ولې ناقصم خدایا دې پس پینه ګیره قران ته کې نه ولې ربا زما د لاس نه موبایل نه غورځيږي ربا خدایا دې ته د پس پینه ګیره باندې د خپل کلام شرف حاصل کو او رب زما د ګناه نظر نه توريږي بس نیکو خلقو ته ګور او داغي عمل باندې الله نه غوښتنه کوا او بد عمل سړی ته ګور خدایا شکر دې چې دنه دې ساتلم الله دا چنن دې په دې شراب خانه کې ناشته دا چنن چې دې د زنا په اډه کې ناشته رب دې خو زمانه خسته دې ولې دې دا ګناه کوي زه نشم کولای خو رب تا ساتلم الله خدای تا ساتلم د دې بداسه انداز سره ځان سره مال خدای تا را کړی الله مال دې را کړی به دې پدې کې راته حق را کړی چې دا زر ټول استاشوي دا 25 روپۍ ته ما ته راکړه خدای کتا ویلو چې غټي بټولي زر 1500 واستایو 1500 زمای او کدیرا نکړي جهنم ته دی غرزوم مال دې خرابوم الله نه چاته بوس کولې شي خدای وي ټول زر ته وګټا او په دې مازیګر درنه غواړم امنا سبایم درنه نه غواړم خدای وي کده دې زر تاسو په کور کې پاتې شول او دا زر بیا هم زر خیر دی لزر ته ورسېدي تاسو رې کال تیر کو استا په خرا نغري به دینا د زر نه 15 روپۍ را اخلا چاته ورکوا نو رب ته برا سره سکے رب وي زبد لکال لبه لاک ته ورسوم خا نو خدای خو دروغ نه وای نو الله مونږ ته چوي مونږ ته مال راکا نو زما او ستا په مال الله سکی او ما استاد پر الله د خیر فیصله کوي الله وی دا مال درته ډیروم او پداس لار به موږ دا یو مرګره راغله دی مخکې د اختر پروز باندې هم راغله هغه ول مال چې خدای په سکی لیکلی مال به راکړي خاطر امی سړی دا سوچي چې مال به خدای راکړي چې څنګه ما ته خدای لیکل او نو چې په حلاله تی ورنه غواړي الله اکبر نو دا انسان دی او دا انسان دی چې سار د شپې چې سمري نو سبا د پاره د بل دوالو سوچ کوي دی غریب ته الله په دې کې لیکل الله دې دې طرف نه دی بل طرف تراولي دا خسته طرف دی آقا مبارک وای خطاجر درته وخه صحابه عرض کوي یا رسول الله ولنا به ورته وای با برکت تاجر درته وخه فداک ابي و امي یا رسول الله ولنا به ورته وای هغه تاجر درته ونخم چې لس پکار لګي او سل ورته ملاوي صحابه حیران شو یا رسول الله ولنا ورته وای هغه تاجر چې اغي دا عقیده جوړ شي چې را کول والا ذات سوګ دے ټول وې سوګ دے وی خدای پاک چې ای زما بندا چا بل ستا مرګره تاجر عمداستا کار کوي هغه پکې پریشان دي او طالب د بدلی سرم در کوم او دا سکون سره به در کوم دا هغه تاجر دی چې د الله نه د حلالي بلار باندې غوښتنه وکي نو اولا به د الله نه غواړو په حلاله طریقې سره نو راځم دې خبرې ته درې خبرې ان شاء الله تاسو وړاندې عرض کوم او د بار ملک نه خور زمونږه هغه خاون رابطه کړې و وی تاسو زنانو سره خبرې نه کوي ما له خدای پاک دې زه زنانو نه په دې وجه نه چې وسه خبر نه کوم ځکه ډېر بوزرګم نه زم خدای دې دوی پرده او ساتي او ما ته الله اجر عظیم راکړي دا د چا خويند دي الله دې دوی د عجبي د خپل خاوندانو سره په خبرو مصروف ساتي دا دوی امانت ده د عبد المتین امانت نه ده نو زنانو ته دا درخواست کوم
د چاندو غل زنی زکا قسم دې چې زما مقتدی 100 روپۍ لګی کنه کبه زما دانت نه چې زما 200 دی الله ولی قبول نکړي دې منبر نه به خدای نخ کته ما دانت زم ربا کاش چې زما د گاډي ډګي ډکې او زم مدرسې ته دچا مال یو چا څه پیسې را کړې 500,000 روپۍ ولدا چې ستا مدرسه کې ضرورت فوراً ولګاو دا تقریبا 2 ورځې مالک زما مدرسه کې ضرورت نه وي بل ځای کې لګولې چې ستا اختیار دی ته وکیلی نو بیګا د مفتی سردار علي حقانی شهید رحمت الله علیه د مدرسې جلسه وا نا بنیاد منګه کې خو ما ول خدای زما د مدرسې دیوالونه رسیدلې دي او چت برابر دی نو دا د دې حق دی ما وی تور کړی الله دې قبول وکړي ولی قسم دې دا شیدانه دی ما دا ډېر خلک وی مولوی صاحب تا غلط عادت ته تو ولی په مدرسه کې د چا 500,000 روپۍ تا ولی اعلانو مال خود مې وکړو چې دا چا امانت را کړو چې دا خزه کې ولګوا زما مدرسې ته د شمسینو ضرورت ته الله بدا په داسې خلقو برابر کی ان شاء الله سوچ کې به مم نه تصور کې به مم نه الله به پاغوي برابر کی خود دغه پیسو د پر اغه ډېر حقدار چې الته مو ورکړي ورونو ټول مدرسې سمالي تاسو ته یو خبره کوم غره زه سیاسي لیډر نه یم زه عالم نه یم زه پیر نه یم زه خار فقیر عبد المتین نو الله دې مونږ په یو امتحان کې نه پیل کړي